د جوزجان اقچې ښار کې یو شمېر قالین پلورونکي او قالین اوبدونکي وایي څو کاله وړاندې په دغه ښار کې د قالینو پلورلو او اوبدلو ښه بازار لره، خو وروستیو ناامنیو یې کار بې خونده کړی دی. بیا بریم قالین ببافیم سوی اقچه، تخته تخته پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید همیشه بروزم بازاریابی قالین قابل چیز قناعت بخش نیست، بسیار ضعیف است و بسیار قیمت نازل میخواهند. به این حساب مردم بسیار مایوس هستند، بسیار هم تو ناتوان و بسیار به وظیفه خود چندان علاقه خاص ندارند. بازاریابی نداشتن ما وارد کردن قالین‌های خارجی است، فرش‌های خارجی است. مردم برای فعلا اقتصادشان ضعیف است، به این رجوع میکنند. ولی خاطر بازاریابی نداریم. بیا بریم قالین ببافیم سوی اقچه. اقچه په شمال کې یو کوچنی صنعتي ښار دی چې قالین یې نړیوال شهرت لري. په اقچې ښار کې لرګي رنګه د فیل پښو ته ورته او یو شمېر نورې سرې رنګه قالینې اوبدل کیږي.